تیشه ګوره ها مونږ بل ته رسو خورې ها انا چنچي باندې کړه وې په سکوټر ته ځان چرته ټینګ نه ماړې دا کی سر نه کړې چنچي خو ته به 200 روپۍ زی سترګې سه پټه ماړې خو چې زما ته وادونه مواري بیا باندې اگته مګته شروع کی اگته نه دا خو د پیغلو چې د کوڅه واري د ز په دې چرته ځان ټینګولې چې د په پریوتی مستا واته په وډې نه ها د پلا تکور کې خو په سیکل بګرځې دي او هم په ډنډو کې ګرځې دي اخو ځواني وا وس ځواني لاړه نو وس را پورې خنداګانې اخو ځواني وا اوس خو چې ما سره په کور کې نو خو دونه چې باندې بسره بار کی الله دې دا تور خپل میراته نه اړتیا ځانو نه دی زار د تنو کوم قبلي کې ګنه دا خپل مې د کنټرول کوم د جمعې زبرګ شپه زمت هزار نشم کولی خو د خدای مسلمانې لنډګ ما کړه به دا منظور سو راځه خندته دا د پاته با کریمه وایا کریمه ته نن ټینګي شابه کې شابه وخېږه پراوړو شابه شابه خیر راواجه خدایا سبحان الذي سخر لنا شابه السفر ده هو يا دقه چل دی کنه بالا به وادو کې خو مال باړم ختم کی الله دستا ډونې مشکله د کوینم ساده ګل و یو په کیبریا کا جوړ ځای ما نه راځه سم نه کیږي راځه خدای ته خیر را پیږي یو مشر خدای پاک چې یو خپل شانته مشر درا کړو کینه راځه ورېګه بسم الله الرحمن الرحیم فواړه کنه نو دا جامیر نشته کنه خدای رد ځان مې کړه ادا کوشم نه چای یا الله خیر ما خو پیدا نو اکسلیټر ورکوم کنه اکسلیټر پیدا کړه اکسلیټر ادا رو یا الله خیر یاره جی بس ټیک ته دا به هر څه به وشو خو زما هغه زوی ډېر بېکاره دی هغه کار نه دی نو زه څه وکړم خو سم دی زیم چپ کړه ګوړه تا ته نه څه چلې څه کوې ته خو جلا شوې څه ویلې خوله خو دی دا لر که دی بیا به څه وایې ما دا نانډې شولې یوه نامه وخوړه درځه نانډې بدلې لږ په کوم ځای ولاړې په کوم ځای کې نانډې خوړلې په دغه په وړو کې ناست وم نو په کور کې به دې خوړلې وې په کور کې خو دا پابندي نه کولې ده د دې لاندې نیر په غاړه ناست وې کبانو به دې خوړلې بېایمان کړه ته د چا سره کړه کې یو زوما او په ځانډو پرې ټوله څوک به خامخا دا داسې نه ختمېږي نه ختمېږي دا خزر دی که ټیکس دا لاس دی هر څه کې زما لاس دی ما پیسې راکړه نه زه درته نور راوړم زما څه کار دی پیسې مېسې ماته نشته نو ما د ډاکټر ویله خوره که نه نو خوړلې به دې وې که نه نو پته نه لګي چې څه شوې بس دا به د ټیکه خوراکور خوړلي او هغه به کوم ځای کې زه به کوم ځای کې وم دا وروجې نه چا وخوړلې دا وروجې به هغه بوت خوړلي که نه خدای دې ښه که دا بوت نه و دا همدقه خوراکورو بیا یې درته څه لوبه کړې ده هلته راکړه پنجوي درته نانډې منځوی نه شو لاړ شه سیده هغه پسې لاړ شه کور ته دا عجیبه نانډې ولیکه دا څه په قمقلم سر شوی ماله خو تا دماغ خراب کړه د علمه هغه باغ ته مې پرېږدي نه چې هغه حساب کتاب وکړمه وای خدای پاکه ویم د دریم واده مې خلکو څه واورېدل چې د خلکو سترګې راپسې شوې لومبي مې تره مړ شو دویم مې چاچي مړه شوه درېیمه مې اوس هغه د ترور بیماره ده او څلورم د خدای خیر کړي چې بیا به څوک ټارګېټ وي دا اوس وګوره دا خو سړی راغی کور کې خو راځي ستاسو کور دی السلام علیکم یا بچه تصویرو سترګو راپسې یا بچه ستا نصیب نه دی خراب د المارو ډېره دی اول چې د دې مخې د لاسه راته لاس په غاړه کې چې خدایه ته ته به برباد کړې زمارورا یا د خدای مسلمانانو او د جنونو سپېرې تاسو منګه
چې د خوشحالۍ ورځې راباندې په غمونو کې ووړې جاړه مچې نه یې تا ته هېڅ ګناه نشته دا تور مخې سپېره دی ښځه بس تاسې کښېنئ ډېر ژاړم ښځه کښېنه I don't know اله. کښېنه دې خو راځه خور دې خو اله راځه په انګریزۍ کې م جاړه وکړه داسې کې ګناهګارې مې مشره ښځې مشران سر ته کښېني ودې کتل اوې سړیه وای سړی مو زموږ ته واده خو نه دي شوي تاسو لږ داسې کار وکړئ چې تاسو کټ کې کښېنئ زه به دلته کښېنم ځکه چې د پښتو معاشره ده چې نکاح نه شوي نو خلک بد ښکاري دا خبره صحیح ده ځه ته کښېنه لاندې کښېنه یا دې خوا دا کښېنه ته ووایه د خدای مسلمانې منګه ډېر خبر شو که نه خورې چنچه کې هغه موټرسایکل پسې هغه پروت دی لږ ای به زه پراته دي ښځه یا ته ورشه زه راواله ها ماشوم بیا دننه ښځه صحیح ده بچی هغه پوټ را دننه که دا څنګه چلو ته د چړانده کڼه شوې یا خورې بس کا جړاګانې راته مه کوه دې خلکو ته پته نه لګي زما د امې ښځې غوجل کې نه ده ولاړه دا 2 ورځو نهاره وه نو ګیا مې ورله یوړه نو چې ګیا مې ورته څنګه واچوله نو هغه ټوله غوسې په ما باندې سړه کړه خیر دی د خدای مسلمانې ګوره الله هغه کار کوي چې د انسان پکې خیر وي دې کې به د خیر وي دې کې به د خیر څه غټ مصیبت په لراتلو په ورکوټې خدای بدل کو خو په ځناورو دومره اعتبار مه کوو خواله مه ورځه ډېره هسې که یو خبره راته وکړم نو خفه کېږم ستا دا زوی نه دی رور دی او که زوی دی خیر دی بس مشره خورې دا هم ګورې د زناور نه کم نه دی بس ولې دا خو ستا سړی دی اوس نو زما سړی دی ته دومره عقل تا نه دی ښولي چې ته راتلې یوازې به راغلی وي دې داسې له راوستو نه اصل کې تا سره اړه وران دی ساعت یې نه تېرېدو وایي چې په خپله اینم ها نو ته رښتیا وې او که نه ستا دپاره راغی شکر وباسه نن سبا هلکان خو یوې کور ساتلي 4 بارې دا خو شکر وباسه د دې اقرب خو بار څه نشته یوه تی د خیر ها نو خبره مې راته کوله نو خبره مې راته د میخې کوله خو ګوره دې میخې ته م پته نه لګي چې زه داسې جینۍ یم چې ما همیشه په خپلو زخمونو باندې په خپله مالګې دوړولې دي خو دشمن مې ځان سره ذلیله کړې دي دا خبره صحیح ده تعلیم یافته جینۍ ده عدالت باندې پیږي په کچورو پیږي هېڅ پته د خدای مسلمانانو عدالتونه کچاره پرېږده دا خو انسان خو نه دی که نه میخه ده د خدای ظالمانو دا خبره دې موږ د الله د رضا لپاره تپوس له رالو او خبرې ډېرې سره یو موږ سره همدومره ټیم نشته دی خو دا ټول لنډې کاکا څه شو لنډې کاکا خو 3 ورځو له سیروزه کې لاړه ماشاءالله سبحان الله ماشاءالله سبحان الله ما ته ګوډه ښځې کور کې پرېښوده او سیروزې کوي دې له به اوبه څوک رالي اخلی پخلی به څوک کوي سیروزو له اصل کې زما پلار ته مه ووې زه ته 3 ورځو له لاړ شه هغه هم دې کور کې ما ته به یې کتل ډېر زیات خفه او بیا تا ته ښه پته ده چې دا اولاد معمولي ځای زخمي شي نو دا اولاد نه زیاته سخته په پلار وي دا خبره صحیح راځه تم ګوډ کبډ مارې په ګوډه خپه کبډي ته تیار یې راځه ما ته دا معلومه ده څه دې وې خیر څه هېڅ خبره نشته دی ښه دې وکړه د دین په لار کې دې ولیکو ښه خبره ده ستا به هم ثواب وشي ما خو داسې پلار دی ویم چې د ټوله دنیا راته یو خوا کېدو ما ته د خپل پلار بل خوا کېدی نو ما له دومره مینه راکړی چې د مور نه مې مور ده د پلار نه مې پلار دی نو د خدای مسلمان نو راځه خو په دوا کې که نه په دوا باندې ګوره چې کوم انسان په دوا کې پاتې شي که نه د هغه ټول عمر بیا ښي هغه په دوا کې د خو ستا خیرې بیا قبر ته کوزئ تا ته چې کومې خیرې دي وروره دا ستا د لاس چې ستا نوم پې کېښودی شو میخې پې غرش وکړو اوسه پورې ډکه جوړه یو خبره مې واوره چې ته د نوم خلکو واورېده که نه نو په رقیبانو باندې اور بل شو او مال هم ډېره مزه راکوي پرېږده چې دا رقیبان سوځي او د دې غوږونو نه نرۍ نرۍ لوګې خېږي دومره سترګې نه شرمېږي مشره خور دې ناسته ده چې زما اخوا مخ شوی وی ورکړی به دې خو بیبي خبره درته کوم ګورې زما رقیبان دې خو په کلوغ وګونو اوري چې د قراقور او د حافیرې د مینې مثال د سپرلي د خاغې ګلاب دی چې څوک یې هم د راشکولو کوشش کوي نو ډېر خیال دې کوي هسې نه چې په لاسو کې ازغي لاړ شي دا خبره دې صحیح د خدای مسلمانې خو زما مینې ته او ستا مینې ته چا سپکو کتل نو سوړې به پکې وکړم سوړې نه سوړې پکې ورکې داسې کې په درېیم ځل به کونډه شم
ته به لاړ شې عدالت ته پانسي به شي بیا به زما په زړه باندې خزان راشي قلاره کېنه ځان نه به تورزن نه جوړه دا جامې دې ورکېنو نو دغه چل لږ ستا سترګو ته ګورم دا که نه خبرې پرېږده ویم ته واده نه مې ده نه مخکې ګل واغېسته دومره غوسه شوم تاسو کښېنې او زه دله یو نوڼی روټۍ راوړم ښځه ورشه ځه خورې وی ګل مې وله ورکړو د ګلونو په سرو پاڼو کې او دا دومره بې وفا وه چې ما ته یې واپس په غېږ کې راوغورځوه سم کار یې وکړو د سړي لور د واده نه مخکې څوک ګلونه ورکوي او تا کړې کله دا بله خبره درته کوم الله دې ماته الله دې ښاد که الله دې وی ماته خیر کړي دا خو ریډو دی په یو سال لګی زه په دې څه خو خو چې هغه د ډوډۍ راغېستې خبره ته کومه ګورې ګزاره کوه ومې نه شرمې سلام علیکم د ټولو څنګه وعلیکم السلام ته څنګه خیر دې په هغه ماما سره هغه کور نشته ملګرو سره چېرته تللی ته بیا رالي ما ته پې کړی نه چې دلته به نه راشي هغه کور نی نو ته مې ټولو مې نه ته به تا پسې نه راتم تاسو کره به راتم او یو به خبره به وړه متګي غا رالیږلې مول بیان ماما ته وایي راته حتمه چې هغه ته خبرې دي چې هغه غواړي تپاک یو قرآن لري غواړي خبره به بیا ټټمئ او چې پیاز ماما کور نی کنه ما پس مرا زره معاشري دا خلک خدا سي خراب خلک د پیشنه پشمهان جوړي مون کراسي مرا چې هغه کوري بیا راځه خیر دی نه ته ما چې اشاره خبره وکړه چې ته ما ته به کوټیواري ویلې ما یې راکړې ته ها بای دې کګو سترګو ته دې ګوره ایله بي زه تاله در کولما دا مور ته زما مور ویلې خو تو ګاډي زما مور نه خو دې دې وبخي خو خبره دا چې ته ما ته ویلې زیتا تاڼو ویلی نی ما ها دا وری پینې شوې سو ما په دې اطمال آباد نم جینه ته پرونه کوي ما ته وایي راځه ته دا ته مینه توم هغه په سترګو ړندې وینو چې تا ته آفر کوي چې موږ له راشو د هغې زما سترګې خوښې دي ښځه اوس لاړ شه ځه مرچکي خان ته ویې وي چې هغه راشي نو در به شي په یا کور نشته ښه او ته نه پخې څه ته نه پخې دا اوس کو خو دا به ته لاړم بیا ورته ووایې خامخا راته ودې ته ګورې متګي خان ګورې دې تېزې ته مانته ځان ته ګرځئ او که نه ځه په مخه دې ښه چې راشي در بېلېږم ځه زه دیت ته لاړم لاړ دې بار وخت راحته خدایا ویم ته دې سړي د لاسه نصرت ته په شرمونو شرمېدمه کسی پرېږده په لاره باندې خبرې کوي کور ته زر راځه وای من جوړه وای کور ته زر راځه ځانې مرچ چې بسکټ ته کېښوستن د پلیټ بې عزتي څه نه کې یا ښځې من کره چې راشي نو ډکېږي تشېږي نه ته چې وایې پلیټ بې عزتي دې وکړه وای ځانې مرګ شوی مونږ کره چې راشي نو ډکېږي او تشېږي خو داسې نه ډکېږي تا خو ورپسې باقاعده پلیټ پخولی کوو یا ښځې ما د خپل کورم معلوم دی د هغې کورم راته معلوم دی ته چې منافقه ښځه چې چېرته لاړه شي ما د غمونه ګورې وای دې کې جاوې ته ګوره وای چې چېرته لاړه شي نو غمونه راله ګورې ویم ته خو پخپله ټول غم ستا مثال خوینده ماتې درم پای دی کله د یو باړس ماتې او کله بل یا ښځې په لار کې لانجې مه کوه راځه کې د بله خپې باندې ماتومه کور کې بیا خبرې وای دا په چا خپې ماتې دا پتا وای من جوړه ویم اوس پرته دا 20 نمبر سینټرونه سم او ټوټې پټوټې په دې واړو ملاټو دا دې ښه ده که ډوډۍ خو داسې خوند وکړو او بیا ورپسې د خټکي ډبه د خوند وکړو یا مورې دا خو لا ستا هېڅ خوندونه هم نه دي خوند خو به د هغې ورځې نه شروع شي چې کله زه ستا د کور په درشل خپه کېدمه او ستا د ورور ته په سره ډولۍ کې درشمه د خیره ته زه خو د دغې ورځې په ارمان مې په قناغه دا الله دې دغه ورځ په خیر راولي امین او تا ته پته لګي زه به په تا باندې ورځ کې پوره شپږ ټیمه د بادامو کاوه او د سوچو غوړو فراټې خورمه الله بیا به راباندې د خیره ځواني راشي زما خو چې زړه نیمه خو دغه سپورې ډوډۍ راباندې دوی خورې هغې خرابه بس خورې ما خو بیا قص کړو الله دې ښه ده ما واده وړو کوم نه خور ستا د خدمت لپاره کوم ته زما مورې ستا عزت زما عزت دی او بیا ستا خدمت خو په ما فرض دی واو ولې دې زما بچی یا لږه پنیر کې پرېږده داسې دی یا مورې وکې مې ورته خبره کوله خبره مې دا کوله چې ګوره د واده نه پس نه دی زه به ګورې ستا د ورور ته ټچ موبایل نه پرېږدم او که تاسو کره ټي وي که نه نو هغه هم ګورې لرکې زما ګوره دوی شي نو ګوره ډېر نفرت دی ها دقسې ساده مسلمانه ښځه یم زما خپله دا شي نه دي خوښ او چې ټچ موبایل چې تا لرې کو بس زما خوښه ده د خیره سره
خدای دې لیونی نور دې لرولم نور به دله کټ کما زه نه خورم تاسې د روټۍ پسې مزه وکړه. ډېر خوند یې وکړو بل دا ده چې د سکر د کور خوراک چې په خلکو خوږ لګي ځکه نه پنیر خالي کو خوري دا خبره نه ده مین خبره دا ده چې خټکي سنت طریقه چې روټۍ پسې کم سړی خواږه خوري او ستا شوګر یې ته مه خوره که نه ښه زه چا به اصلي مورې خبره مې دا کوله دا خټکي زه زیات ځکه خورم چې زما د لاس مات شوي دي نو ما ته ډاکټر وی چې خټکي ګرم دي او ته چې څومره ګرم خوراک کوې نو دومره به ستا د دې لاس د اډوکي زر ورشي بس ټیک ده خو ته کار ووایه ښه صحیح د خټکي خوراک او کنه مورې دا خټکو استعمال خو ډېر ښي دا خو په وجود کې کیلشیم جوړوي دا خبره رسېده ځه خورې خبره وه دا کلسوم څه ته وایي کلسوم نه دی د مور نوم دی د خدای مسلمانې زه مرې خو نه پوهېږې که نه نو زه تا ته یم چې تعلیم ډېر ښه شی خو د سکول په لارم نه تېره شوي نو خو د خوراک شی مال یم راوړه که نه شیخس درله مرمه باقي شیخ مو وایه که نه شیخ مو وایه که نه امیر صاحب وایه که نه امیر صاحب نو ته کله سې روزه کې چې تلی چې زه تا ته امیر صاحب ویم الله بربانې خپل پزه تاسو دا ګوره جګړې وبېږي من زو خزینه دا بس خدا چېرته زه کېله نه که نه ایسار شو بوخلم ای مورې. سبا مې پی ټي وي کې پات دی که نه ها دا خو ډیره ښه خبره ده زه خو په تا باندې فخر کوم چېرته م چې زم نو اوچتې سترګې به ځم چې زما سړی په پی ټي وي کې کار کوي دې خو زه یو دوه کې حیرانه کړم موبایل او ټي وي درته نه پرېږدي او په پی ټي وي فخر کوي ښځه خورې زه یم تو سره پاتې شه ځکه چې پلار هلته تبلیغ کې تللی دي نو تو سره پاتې شه او زه کور ته لاړم صحیح ده سړی چې په 2 منټه کې راله مازغه کاڼه کړم ما ځان څوله ښځه بس ته پرېږدي ځه کېنه جینې که نه ته الله دې ښه ده که زه دلته چې کار کوم چې زه دلته څاګه چوکړک او دا څیزونه له رالېږم او تیار راته به یې خورې ته خو پخلی نه شي کولی ځه زه وایم ته به پاتې شوې زما پلار فیروزه کې تللی دی نو کور کې یوازې ما زه راځم تپوس پتې کومه خیر دی ځه ورځه. الله دې خوشحاله که الله دې خوشحاله که بس دی ده ښه ده شي یا الله خیر مې ځکه دغسې په دویمه او په دریمه ورځ خامخا راځه ها راځم به راځم به. او په مزه مزه زه ګورې الله سر را باندې ګرځي دومره ډېرې خبرې وکړه الله داسې کېده څه نشته دی